اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب ستاسو نوم د کوم ځای اوسېدونکی او تعلیم او کار مو څه دی؟ دا وړومبني که دا راته ووایي. زما نوم ډاکټر مسعود احمد دی او حمزه بابا را باندې زاهد تخلص وکړی دی، شاعرۍ دپاره دغه تخلص استعمالوم. ما MBBS کړی دی، ډاکټري او په جیل هسپتال کې او په منټل هسپتال کې او په یو هیلث فاونډیشن ورته وایي، په هغې کې په دې 3 ځایونو کې او په UNHCR کې مې نوکري کړې ده. اوس ریټایر شوی. ښه، شاعرۍ طرف ته مو څنګه خیال شو؟ څنګه مو دې سایډ ته مخه وکړل؟ هغه د خوشحال بابا شعر دی، وایي که یې ناسته د خوشحال خټک زده کړه دا د غر خټک به واړه شاعران شي. نو حمزه بابا ډېر لوی سړی دی. مونږ حمزه بابا سره 25 کاله په یو تالي روټۍ خوړې ده. نو بیا خامخا د شعر فن د شعر هنر خو ورته نه اخیستو. نو زه خو اگر چې د شاعرۍ دپاره د چا نه د اخیستو قایله نه یم. زما دا خیال دی چې شاعر بنیادي طور شاعر وي، پیدایشي شاعر وي، د ازل نه شاعر را روان وي. ځکه ورته د خدای تعالی شاګردان وي شاعرانو ته، چې دا د خدای شاګردان دي، ځکه چې په استادۍ شاګردۍ نه زده کېږي. خو بهرحال څوک داسې وي چې ورته هغه انګریزۍ کې ورته وایي چې ټریګر وټېږي، یعنې هغه ګاډی ورله روان کړي، د شاعرۍ هغه ګاډی روان کړي. نو حمزه بابا سره مونږ ناسته پاسته کړې ده. د غزل پلار ورته وایي، د غزل او د ادب بابا دی، د پښتو بابا دی. نو چې دومره لوی سړي سره په یو تالي روټۍ خوري نو خامخا به دا فن درکې ظاهرېږي، دا به درکې روزي. ډاکټر صاحب په دې ادب په یو لویه خزانه ده، په دې کې کوم صنف ستاسو خوښ دی؟ نثر لیکلی مو دی ډېر، غزل ستاسو خوښ دی، نظم ستاسو خوښ دی، یا داسې نور کوم هغه دي لکه چاربیته شوه، نیمکۍ، بګتۍ، ټپه خو زمونږ د بنیاد یو د پښتنو د شاعرۍ یو بنیاد دی. تاسو ته په دې کې کوم یو خوند درکوي او کوم یو ستاسو چې لکه دا زړه نه لیکلی شي هغه شی؟ معراج صاحب ما له پښتو خوند راکوي. ټول اصناف را باندې ګران دي، خو خبردار چې ټپه د پښتو ډېر زوړ صنف دی. او زما خیال دی چې د پښتو دا ټول د پښتنو دا ټول ژوند دی په لمن کې رانیولی دی او ډېر زوړ هم دی، هر یو شی پکې شته. او چې کوم زړه راکون په ټپه کې دی نو دا بالکل په یو د شاعرۍ په صنف کې نشته. خو دا دی چې د حمزه بابا دور راو او د ده برکت غزل ته خپل پلار راو، نو خبر ده چې غزل یې هغه معیار ته ورسولو چې اوس داسې ټپې سره داسې مخکې څوک وایي چې مخکې ته روان دی، څوک وایي چې ورسره څنګ په څنګ روان دی. خو بهرحال غزل یې دې معیار ته ورسولو چې اوس زما خیال دی چې څوک شاعري کوي نو غزل به خامخا لیکي. او حمزه بابا وایي چې حق به ادا نن د غزل نه کړي، پل چې هر څوک زما په پل نه کړي. نو مونږ دا خبره کوو چې پښتانه د حمزه بابا په پل روان دي، ښه غزل لیکي. په موجوده دور کې هم ښه غزلګو شاعران شته، ډېر ښه غزل لیکي. نو زما دا خیال دی چې په موجوده وخت کې زمونږ غزل ضرورت هم پوره کوي او ښه غزل هم په پښتو کې شته. نو ټول نه زیات زړه راښکون هم په غزل کې دی. تاسو بار بار حمزه بابا یادوي او د حمزه بابا بار بار شعرونه تاسو موږ ته ډالۍ کوئ. تاسو د حمزه بابا سره په کوم انداز وړومبنۍ ملاقات شوی او بیا ستاسو چې د هغې سره دا سلسله روانه شوه، دا په کومه هغه شوې وه؟ زما والد صاحب د حمزه بابا دوست و او مرید شاګرد یې و. نو حمزه بابا په 1901 کې حج له تللی و. په 1901 کې ولا زما پلار په 4 اپریل، نن څوم تاریخ دی؟ نن اول 2 اپریل دی، سبا نه بل ورځ چې کوم تاریخ راځي په دغه 4 اپریل یې ولا ډوډۍ کړې وه په کلي کې او زمونږ عزیزانو ورته د خوشحالۍ نه ډزې کړې وې. نو داسې زما والد صاحب اگر چې زبردست مېلمه دوسته سړی و، په مېلمه ډېر خوشحالېدو. پښتنو عام طور اجره زمونږ د ټول عمر نشته، مونږ د ملکانو د کورنۍ نه تعلق لرم، مونږ د کلي ملکان یو. نو زمونږ مېلمانه ټول عمر نشته او وبه چې زما پلار ملک بابا د حمزه بابا پر راتلو کوم د خوشحالۍ اظهار کړی نو دا یې د بل چا پر راتلو نه دی کړی. نو په هغه ورځ زمونږ کړومبي ځل واړو، عمر مې کم 12-14 کاله، او حمزه بابا چوشرې ته راغو نو یو غزل نیم بیا خلکو ویلو چې دا هغه شاعر دی چې دا غزل یې ویلی. عموما هغه یاره چې اسمان ته دې باڼه ګوري، سترګې دې زما په مخ کې څه ګوري، دا غزل په هغه ټایم کې ډېر مشهور و پښتنو کې. نو چا په کلي کې ویل چې دا هغه شاعر دی چې دا غزل یې لیکلی دی. نو مونږ واړو په ریډیو مې اورېدلی، نو بیا د بابا کتلو د غزل پورې ورغو چې یاره دا غزل لیکلی دا سړی وګورو. نو یو سپین ږیری ښایسته سړی په حجره کې ناست و، په هغه وخت کې خو به دومره نه پوهېدو
خو داسې مو خوښ شو چې خندروي غوندې شکل یې ښایسته مخ یې نو بس هغه چې شروع شوه نو بس بیا زما د هغې کیسه ورکړې ده الله پرېښې ښه دې د حمزه بابا سره تاسو د نږدې تعلقات د حمزه بابا څو زامنو او د دې کورنۍ هم تاسو ته معلومه وي د حمزه بابا صرف یو زوی پاتې و ډېر زامن یې وړوکوالي کې مړه شوي وو یو زوی مراد شینواري مشهور شاعر دی هغه پاتې و هغه د 2 کاله مخکې هغه وفات شو او د هغې زامن شته نسی لکه د حمزه بابا د زوی زامن شته سجاد الطاف او جواد دا 3 زامن دي دا د حمزه بابا نسی دي نو هغه الطاف هم پکې مړ شو او دا 2 ژوندي دي سجاد او جواد شینواري دي په لنډي کوتل کې اوسېږي راځو د حمزه بابا غزل ته لکه غزل خو ډېر خلک لیکي عربو هم غزل لیکي فارسي هم غزل شته دی اردو هم غزل شته دی د پښتو غزل بیا حمزه بابا د دې په باره کې چې د حمزه بابا د غزل څومره پوخوالی دی څومره ښایستهوالی دی لکه داسې ښکاري چې دا غزل د پښتنو صنف دی چې هغه په کوم انداز لیکلی په دې لږ رڼا راته واچوئ دغه غزل وي چې د عربو نه را روان شوی دی او په انګریزي کې غزل نشته بلکې په یورپ کې شته نه په هغه ژبو کې نشته نو د عربو نه را روان شوی دی بیا فارسي ته راو او زمونږ زړو چې کوم کلاسیکل شاعرانو هغې د فارسي ټکي ډېر استعمال کړي دي نو مونږ به دا ووایو چې د فارسي اثر پې باندې زیات و بلکې په هغه وخت کې که زه درته یو معلوماتي خبر وکړم نو احمدشاه بابا په دلی باندې بچي کول او په خپل هم د پښتو ژبې شاعر و په خپله شاعر او هغه په دفتري ژبه فارسي و نو د هندوستان پاکستان دفتري ژبه فارسي وه نو د فارسي سره د ژبې سره غزل هم راغو حافظ راغو حافظ شیرازي راغو فردوسي توسي راغو نور د شاعران راغو هغه فارسي ورسره غزل را نه وتو د خوراو خلکو خوښ کړو نو هغه بیا دغه نه د پیر روخان نه بیا شروع شو پښتو ته موږ سره چې کوم لیکلی غزل دی مونږ دا یو علمیه ده چې نه موږ سره د اسلام نه مخکې خپل تاریخ شته او نه د هغې نه مخکې خپل لیټریچر شته دا شی نه موږ سره نشته او داسې خیال کېږي چې هغه پښتانه چې په هېړ مسلمانان شو نو هغې دا خیال وکړو چې زمونږ د اسلام نه مخکې کوم لیټریچر دا هم غیر اسلامي و نو لکه څنګه چې پښتانه په هره خبره کې جذباتیان دي نو دا هم ورسره اوسېدلو او خامخا به ځکه چې 5-6 کاله زوړ تاریخ لرو مونږ خو د اسلام خو دا یو نیم زر کاله وشو نو هغه ورته اوسېدلو نو د اسلام نه راپسته چې بیا راغو نو لومبی شاعر امیر کروړ دی زه یم زمری په دې نړۍ لمه اتل نشته دغه اگر چې یو نظم دی خو زبردسته شاعري ده پکې نو دا پوخ شاعر دی خو موږ د متاسفانه لکه څنګه چې د اسلام نه مخکې زموږ سره د لیټریچر څه نمونه نشته نو د دې نه علاوه هم د دې بل څه نظم نشته حالانکې دا د هرات د بادشاه و خو نور څه کلام یې موږ ته راونه رسېدو د هغې نه پس د بیټ نیکه څه دوا ده لویه خدایه دا وګړي زمونږ ډېر کا بیا د هغې نه پس پیر روخان راغلی دی نو پیر روخان چې کوم شاګردان دي هغه بیا هغې کې بیا غزل وویلی شو خو هغه غزل د عربی فارسي نه دومره متاثر و چې هغې کې هغه معنا به پکې داسې په اسانه هر سړی نشي پیدا کولی بیا د هغې نه پس غزل را روان و بیا لوی شاعر پکې خوشحال بابا راو خوشحال بابا ډېر ښه غزل ویلی دی شاعري عاشقي لازو ته نه و چې پیدا را نه چې ما او تا جوړ کړی دا هنر دی ډېر ښه یې ویلو ډېر په اسانه یې ویلو دې نه پته لګي چې ډېر لوی شاعر و قادر الکلام شاعر و او که څوک ورته د پښتو بابا وایي نو موږ بلکل یې ورسره منو ځکه چې ډېر کار یې وکړو خوشحال بابا خو غزل یې ډېر ښایسته غزل ویلو ډېر ښه غزل یې ویلو نو هغه د هغې نه پس بیا د خوشحال بابا نه پس موږ سره رحمان بابا دی رحمان بابا خو لسان الغیب ورته وایي خو یو افسانوي شخصیت دی د هغه غزل خو بیا د پښتو جولی دومره ډکه کا چې بیا زمونږ څه کمی هم نه محسوس کولو خو بیا د هغې نه پس بیا ورو ورو دا غزل راتلو حمید بابا و بیا علي خان و بیا کاظم خان شیدا و داسې راځه د خوشحال بابا په بچو او نسو کړوسو کې ټول شاعرانو تقریبا افضل خان او دا ټول تاریخ مرثي لیکي داسې راځه ورپسې نو دا ټول دا شاعرانو نو هغه بیا ورو ورو چې راتلو دا دور خو بهرحال یو کمی پښتنو محسوس کولو فارسي عربي به هم د تعلیم یافته خلکو ژبه اوس هم ده او په هغه وخت کې هم به داسې دا یو کمی محسوس کېدو چې رحمان بابا ډېره ساده شاعري وکړه ډېره اسانه شاعري وکړه او دا د هغه کمال دی ځکه چې په اسانو ټکو کې په اسانو خبرو کې شاعري کول ګران کار دی خو رحمان بابا وکړه خو رحمان بابا یو
ملنګ یو درویش یو ولی الله سړی و. نو هغه په خپل ترنګ کې یو شاعري وکړه او په هغه وخت کې د پښتنو ضرورت پوره خو بیا چې د حمزه بابا دور راشي نو بیا یو خپل کمې پښتانه محسوس کوي. نو هغه بیا چې حمزه بابا راغو نو یو خو د خیبر اوسېدونکی و جبه د شینوارو د ما خیال په دې پښتنو په قومونو کې د شینوارو ډېره فصاحت او بلاغت لري دا جبه. نو یو خو هغه ته دا سهولت حاصل و چې د لوړګي کې پیدا و. بل د ملکانو د کورنۍ و چې څومره د کورنۍ د مالی او سماجي حیثیت اوچتي دومره جبه هم داسې شسته او صفا او د اعلی پایې وي. نو حمزه بابا ته هغه دغه حاصل او بل دا دی چې بابا ته حالات هم جوړو د خوشحال بابا کلام او دا زاړه چې کوم شاعرانو دغه کلامونه هم لوستي او دا اعزاز خدای پاک د په برخه لیکلی و چې غزل یې داسې ولیکلو چې داسې غزل دی نه مخکې چا نه ولیکلی. د پښتنو جولی هم ډکه کا او دا غزل یې داسې پښتون کو چې اوس څوک دا نه محسوس کوي د حمزه بابا غزل چې وایي چې دا به د بلې ژبې نه راغلي. هغې وایي چې دا د پښتنو مورزادي صنف دی او دا هم په پښتنو کې پیدا دی او دا هم په دې خاوره زېږېدلی دی او ډېر ښه غزل یې ویلو. شعرونه که تاسو وایي ما له ډېر شعرونه راځي لکه پښتو بابا د پښتنو دغه چې دي عنعنات دود دستور د دې رواج دا په دې پښتو په غزل کې راوځو. حالانکه په غزل کې د غزل څومره نازک املا ده څومره نازک شعر دی او عجیبه خبره ده. او بابا وایي چې دواړه سترګې مې درجار چې پتا تور شو او دوه سپرې به در کوم پښتونولي چې بخه تور او پښتونولي او دواړه سترګې عجیبه خبره ده. سترګې مؤنث دي اسوره مؤنث ته وایي او دوه سپرې به در کوم پښتونولي ده او ښکلي ازله زما حجره ده پښتنو ده چې یو وخت نه وي خالي د مېلمنو مېلمه او حجره د پښتنو ټول دود دستور چې وایي زما او د رقیب خو به خود تیږه ماتېدل اشنا چې داسې تا ورسره سترګې جنګولي جنګ او تیږه پښتانه چې جنګ وکړي بیا تیږه ږدي. نو بابا پکې تیږه هم په غزل کې راوسته او جنګ هم پکې راوسته. زبردست کمال یې و حمزه بابا زبردست کمال و د پښتنو ټول دود دستوري داسې شاعري وکړه چې که دا په بله ژبه ترجمه کړي نو به تا ته لرې نه وایي چې دا پښتون شاعري ده دا نه غلطي. او یو خپل مکتبه فکري په وجود راوړو خاطر غوندې شاعر خیبر شاعر خدا نور شاعران مراد په خپله لوی شاعر دی خدا شاعران دا ناظر شو دا نور شاعران نون زیګر شو دا شاعران دغه پیروکار پیدا شو او د حمزه بابا په پلې پل کې او غزل روان کو یو داسې معیار ته ورسولو چې په غزل کې څه کمی نشته د ژوند ټول لوازمات په خپل لمن کې لري او غزل له دومره وسعت ورکو چې ټولې خبرې پکې کېدې شي ټولې پکې شوي ټولې پکې کړي دي. بعضې شعرونه عجیبه غوندې دي لکه وایي چې تمنا او وفا خویندې د ارمان دي او دا یوه یې ناسکه او بله سکه ده. حیران بشي چې داسې وي. ما یو ځلې یو کمیشنر د حمزه بابا کتابونه اخېستل نو ډېر یې وکړولم ډېر تلم راتلم ما چې بابا پې بل کتاب چاپ کړي بابا ژوندی و نو هغه بیا ډېرې چې 3 میاشتې په لاړه نه یو شل کتابونه راکړه نو مال لږه غوسه باندې راغله هلته په دې کتاب د بابا په کتابونو پوهېږي نه ځکه یې داسې کم قیمت ولري. هغه ما سره دلته خلک دي هغه پې پوهېږي مل روی غواړه چې څوک پې پوهېږي نو ما ورته ما کتاب کې یو شعر راوستو چې د خپله ځان ته رد یم زه د خپل وجود په خپله حد یم زه. نو هغه یو ایم ای پښتو یې راوغوښتو نو هغه چې اول را نه وتو ما سره یې غاړه میلاو نو هغه ورته راشه دې ډاکټر ته دې شعر ترجمه وکړه د زموږ د کمیشنریټ چیلنج کړی چې تاسو نه پوهېږئ. هغه ورته ویل صاحب زه چې کله ورغلی دی مې حمزه بابا سره په کټ په ناسته لیدلی دی د ده مخکې دا ترجمه زه نه شم کولی. نو لکه داسې شعرونه هم شته چې هغه اسانه بیا سړی ترجمه ونه کړی شي. خو دا دی چې د لوی کلاس دپاره د لویو خلکو دپاره د پروفیسرانو دپاره سړی شاعري یا لیک کوي نو هغه معیار کوي چې لږ سوچ هم ورباندې وکړي د عوامي سطحې نه به لږ اوچتېږي. عبدالرحمن لوګی کا خیل میا یو شاعر و حمزه بابا سره به ډېر ګرځېدو وفات شوی دی خدای دې وبخي. هغه راته خبره کوله وایي ما یو ځل حمزه بابا ته وویل چې بابا لږ راکوز شه ستا په دې شعرونو خو موږ نه پوهېږو. وایي بابا راته ویلې چې لوګیا څومره تا ته پوهېدل ګران دي که نه او دومره ما ته راکوزېدل هم ګران دي. نو خبردار چې د ګران شعر هم پکې ویلی دی خو هغه یې د دې ضرورت دپاره ویلی دی چې پښتانه په دې باندې فکر وکړي. دا اوس چې پی ایچ ډي ګانې کېږي ما خیال 10 پورې پې شوي دي 10 پورې شوي دي او داسې 10 15 په دا خبرې په پایپ لاین کې دي هغه را روان دي نو هغه هم کېږي
نو چې دا پښتانه اوس نور فردر ریسرچ کوي مخکې روان دي او د په لمنه کې دغه خزانه کې هغه لالونه نه خلاصېږي نو د هغې وجه هم دا ده چې هغه ګران شی هم لیکلی دی یو کتاب یې مثال در کومه انساني انا او پوهه یو کتاب دی یاره چیلنجونه خو چاله نه ورکو خو زه هم په دې پروفیسرانو کې د یو پروفیسر وایي چې زه پرې پوهېږم چې زه ونه پوښتنې پکې بیا وکړم انساني انا او پوهه او د دې دور دا ټول پروفیسران یې او ویې لیکي چې چېرته یې لیکي هلته یې ولیکي بیا به یو نه یو پروفیسر راشي ما ته وایي چې راشه زه پرې پوهېږم زه به دې تپوسونه وکړم نو ډېر ګران کتاب یې لیکلي او ډېر ګران لیکلي کړي دي بابا د لویو خلکو دپاره لیکلي ګوره د حج سفرنامې لیکلې ده چې په کوم ښار تېر شوی دی د هغه ښار ټول رواج دستور آبادي رقبه د هغه ځای پیداوار دا ټول یې لیکلي دي چې دی د کوم ځای نه راغېږدي تر کومه پورې چې حج له تللی دی چې واپس راځي په بله لار راغلی بیا هغه ټول ښارونه هغه ټول هر څه لیکلي دي بابا لوی سړی و لوی لیکوال و په لویو لویو فلسفیانو یې تنقید کړی دی ارسطو افلاطون سقراط ناصر آزاد جان پال سارتر نیټشه دا ډېر لوی لوی خلک دي خو بابا پې تنقید کړی ابن عربي باندې تنقید کړی په اقبال یې کړی چې هغه اقبال اول کې شهودي و د تو شهودي منلو لکه چې هغه دې نه یېرېدو چې په وجود کې خو سړی فنا شي نو زما بس حیثیت پاتې شي په دې سم پوهېدو نه بابا وایي چې وروسته پې بیا پوه شو او غالبا چې بابا چېرته لیکلي دي چې د دې پیر مهر علي شاه ګول را شریف نه د ابن عربي صاحب کتابونه وغوښتل او هغه وویل او شاید چې پکې هغه مهر علي شاه صاحب نه تپوسونه کړي نو بیا وروسته وجودي نه لکه دا پې یو تنقید دی چې په اول کې پې نه پوهېدو نو زما خیال دی په دې دور کې په دومره لویو لویو خلکو تنقید کول هغه هم بیا یو پښتون لیکوال لپاره دا ممکن نه دی نو ډېر لوی سړی و حمزه بابا د پرته د روحاني مقام نه او د روحاني دغه نه لکه اوس یو شعر دی چې بابا وایي چې عشقه د پوهې نه هم ستا دی اوچت داسې مقام ته رسېدلی یم تاسو د دنیا د ټولو ژبو لیکوالان راواخلئ څوک دی وایي چې د عشق نه پورته مقام چا ذکر کړی دی چا نه دې خبرې ذکر کړي هر سړی عشق پورې روان دی دې نه پورته څوک نه دی بابا د دې نه پورته تللی ما دې نه تپوس کړی چې بابا دا کم مقام دی چې عشق ته چې وایي چې عشق د پوهې نه هم ستا دی اوچت دا کم مقام دی نو بابا راته وایي چې دا د وحدت مقام دی دلته بغیر زمانه بل څه نه وو یو زوما نو عشق خو دوی غواړي یو به عاشق وي یو به معشوقوي په چا به مینېږي نو دلته ما نه بغیر بل څه ولو نو زه به څه مین شوی وم او دا مقام لټول غواړي دا کم مقام دی نو حمزه بابا عملي صوفي هم وایي او د ستار شاه باچا مرید و حضور باچا جان صاحب ورته موږ وایو د ډېر لوی صوفي د ډېر لوی ولي مرید و او دا مقامات عملا حمزه بابا ولي دي دا شعرونه هغه د خپلې خېټې نه دي کړي دا مزل یې کړی دی او بیا په هغې باندې دا لیک کړی دی نو ډېر لوی سړی دی او پښتنو جولۍ ډکه کړې ده کمال یې کړی دی تاسو ویلې د دې دا لوړ کې اوسېدونکي و دلته یو بل شاعر هم اوسېدو خاطر افریدي چې ډېره ساده او اسانه ژبه یې لرله نو لازمه ده چې د حمزه بابا سره ناست پاست وي حمزه بابا یې لیدلی وي حمزه بابا سره به یې خبرې کړي د هغه د شاعرۍ او د دې د شاعرۍ څه تول د هغه راغلی دی پکې د دواړو ترمنځ دغه دی د حمزه بابا شاګرد دی مرید دی نو شاګرد به استاد سره څه تول راځي په خپله دغه شعر دی چې ما د حمزه نه لاسنیوی کړی دی د خاطر دا شعر دی چې ما د حمزه نه لاسنیوی کړی دی تاسو د چا نه لاسنیوی کړی ما د حمزه نه لاسنیوی کړی نو وایي ما ته نه بیعت کړی ما ته لاسنیوی کړی نو د حمزه بابا مرید دی نو بیا د مرید او د پیر چې څه مقام څه حیثیت په هر ځای کې دی دغه دی البته خاطر ښه شاعري کړې ده مزېداره شاعري کړې ده یو ځلې ما په ریډیو یو انټرویو و د حمزه بابا نو حمزه بابا نه دا تپوس وشو چې ستا په د لټریچر کې د پښتو اردو عربی فارسي د ټولو مطالعه خو د بابا ډېره وه په دې کې چېرته داسې یو شعر چې ستا د ټولو ورته نه زیات خوښي نو هغه ورته د خاطر شعر ویلو حمزه بابا ورته د خاطر شعر ویلو هغه دا چې خلک چې نښه ولي ګوري ورته تا چې مخ پټ کړو نو ګزار دی ټول نه ښه شعر دا دی لکه دا د حمزه بابا لویوالی دی چا د خپل شاګرد شعر ته ټول نه ښه شعر وایي ما ته یې دې تپوس کړی چې دې کې خو ګزار نه یادی ګزار چېرته دی خلک چې نښه ولي ګوري ورته تا چې مخ پټ کړو نو ګزار دی نو کوم ګزار یې کړو نو بابا ویل چې دا مخ پټولي ګزار دی نو ډېره ښه تشریح مو د هغه دور شاعران لکه تاسو مخکې په دې خپلو خبرو کې سیف الرحمن سلیم یاد کړو اجمل خټک وو دلته قلندر مومند وو محمود قلندر وو یو پښتو جرګه به وه دلته کې په هغه وخت کې په د حمزه بابا او د نورو شاعرانو لکه
داسې خلک وایي چې دا مترقي شاعر دی او دا چې د هغه شاعر دی. بعضې چې دي پکې خلکو تنقید لاندې راوستي دي چې دي یو پاته تللی دي. او حمزه بابا چې ده چې لکه وایي چې بې تا چاته ټینګ نه شي ننګیالی زما ژوندون زړه زما د مسلمان د تفکر نه د دې خپل منځ کې ناسته روغه به تا لیدلي وي څه به هغه ووایه د تنقیدي اجلاس به ووایه څه پاکستان پښتو ادبي جرګه جوړه شوې وه زري سرفراز یې مشره وه د امیر افضل خان وزیر اعلی چې د هغه خور و داسې دی معراج صاحب پښتون کام دی هر قسم فکر او هر قسم خیال والا خلک پکې شته باید چې وي په هر قوم کې څوک ترقي پسند دي او دا د خدای ذات څومره لوی ذات دی څومره بډاګه دی خو ډېر خلک یې نه مني څوک ورسره څه کولی دي شي نو ترقي پسند هغې ذات د ترقي پسند وي او داسې چې ما څومره لیدلي دي نو داسې اکثر د دې ډېر زیات مذهبي کورنو نه تعلق لري نو هغه ډېرې سختۍ چې پیل ته شوي مذهب بېزاره غوندې وي نو ترقي پسند فکر والي په یو حساب د خپل معاشرې نه یو بدل اخلي او هغه د مذهبي مونږ غوندې خلکو ته هغه د رجعت پسند وي خو دا زما خیال چې هغه د روس دغه وشو ټوټې شو نو د هغې موقف کې مو لږ کمزوري راغلې ده نو اگر چې اوس هم ترقي پسند ځان ته وایي او په هغه وخت کې وو خو په هغه وخت کې د هغې دا خیال و چې مونږ به د اقتدار لاسته راولو دا به زموږ لاسته په څه طریقه راشي ځکه چې ډېر ملکونه روس راګیر کړي خو هغه چې کله هغه مات شو اوس هم هغې په دې تمه دي نو بهرحال مونږ ورته بد نه وایو د چا هغه فکر هر کس به قدر همت اوست د هر چا منډه د هغه تر همته پورې وي خو دا دی چې پایداره شاعري هغه هنګامي غوندې شاعري وي د خپل دور شاعري وي بس هغه انقلابي نارې پکې وي او چې لاړ شي وروسته بیا صفادیت نه وي زما دا خیال دی چې ترقي پسند شاعري په اردو کې اوس هم شته هغې کې اوس لکه فیض ترقي پسند شاعر دی خو که ته د هغه بعضې غزلونه او نظمونه وګورې بالکل د صوفیانه غزلونه دي هغه یو هم دیکھیں لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے هغې کې بالکل هغه د قیامت هغه دغه ویلې دی هغه ټول ورسره انا الحق ناره هم پکې والې ده بالکل صوفیانه غوندې نظم دی نو هغه چې کوم لیک خو د هغې د صوفیانه او تصوف طرف ته مایل دی یا مذهب طرف ته به پاتې شي ترقي پسند زما خیال دا به ډېر د دې به ډېر ژوند نه وي د دې به ډېر عمر نه وي وجه دا چې ټول سیاسي نارې غوندې دي اکثر او څنګه چې سیاست ژوند کمي هسې به د دې هم کمي چا دپاره پراپېګنډه ده او ادب پراپېګنډې دپاره زهر قاتل دی پراپېګنډه پکې نه ځایږي بیا هغه پایدار ادب د یو قوم دپاره د یو خاورې د یو ځمکې دپاره د یو خلکو دپاره چې کم پایدار ادب وي هغه به بالکل غیر جانبدار سړی وي هغه به صرف د دې خپلې خاورې خبره کوي نه به پکې خپل مفاد وي نه به د بل چا مفاد وي چې د چا د مفاد خبره کوي هغه مفاد به یا پوره شي یا نه نو هغه خلک نو زه خو زما تجزیه دا ده چونکې د حمزه بابا مرید یم زه ترقي پسندو خلاف نه یم ما ورته اوس ته وایي چې هغې همدغه عمره منډه والی شي خو زه دا وایم چې د حمزه بابا شاعري څومره موده تېرېږي دا به نور هم په ټاګه کېږي پښتانه بیا نور هم خپلوي زه اوس داسې ځوانانو ته کښېنم داسې هلکان وګورم او ما ته وایي چې موږ ته د حمزه بابا خبرې وکړه نو زما زړه ډېر خوشحاله شي په دې 18 فروری د حمزه بابا یوم وفات و نو په لوړګي کې د هغه دوه عزیزان خپلو کې لږ ورانو نو یو ویل زم د حمزه بابا ورځ کوم او بل ویل زم کوم نو دواړو دوه ورځې مقرره کړي یو د پولیټیکلی حال و یو د حمزه بابا مزار نو یو راته اول ټلیفون کړی چې موږ به د حمزه بابا په مزار پروګرام کوو زه به حاضرېږم زه به درځم هغه بل راته ویلي و چې موږ هغه حال کې کوو نو ما ویل ما خو هغه سره هم واده کړی دی بس موږ له هم راځي وایي موږ ته خو دلته ځوانانو هلکانو ویل چې هغه ډاکټر راولي چې حمزه بابا خبرې راته وکړي هغه ته ډېرې معلومه دي نو که ته راځې موږ له ځوانان نزدیک دي بیا زموږ خبرې خو دې اورېدلي دي نو لکه زه دواړو له لاړم ما چې هلته ځوانانو کتل زما زړه ډېر خوشحاله شو چې دا ځوانان لکه حمزه بابا ته اوس خو حمزه بابا دې دنیا نه تللی دی معراج صاحب هغه چې کومه سرمایه پرېښه دا خو زموږ او ستاسو فایده ده چې موږ په دې باندې ځان پوه کړو او په دې باندې عمل دغه مه وکړو د خپل د ژوند ګاډۍ مخکې بوځو حمزه بابا د ژوند ټولې طریقې په دې دغه کې راوستي په ادب کې راوستي یو شعر دی و چې دغه د دې پښتو نه جارېږه حمزه له کوره تښتي شي جرګه جوړه شي دې نه مخکې دا خیال و د خلکو چې دا له کوره تښتي جرګې نه وتښتي دا جوړ شته څه بې غیرتي غوندې ده خو بابا وایي دا یې دغه د جرګې د منلو نه هم زیاته پښتو ده د دې پښتو نه ځارېږه له کوره تښتي شي جرګه جوړه شي یو سړی چې مجبور شي خامخا به ورته کلی پرېږدي نو دا یې ګینې پښتانه په دې ځای کې ولاړو او چې جرګه راشي هره خبره یې مني نو با جرګه به نن سبا جرګې هم خلکو ته معلومه دي کوم قسم جرګې دي نو با جرګه دې راولي پټې دې نه اخلي ورته یې نه اخلي ولې جرګه چې نه منې خو پښتو نه وځي نو بابا ورته یو کړکۍ کولاو
د دې پښتو نه جارېږه حمزه له کوره تښتي شي جرګه جوړه شي. بل حمزه یو بل خبره مې ذهن کې ده چې دا هم درته رحمان بابا دا ویلي چې دغه چې دا زړه د خدای تعالی هغه د خلیل تر کعبه دا کعبه د لوی که آباد کا سوق ویران حرم د زړه اګړې خانه کعبه سره یو کړی دی. حمزه بابا په اجرام شامل کړه. حمزه بابا په اجرام شامل کړه چې هغه وی بابا شعر دی چې دغه یادونه می ستاسو ورته کوجری ته ډیوی راوړي او د خپل ملمنو مې جوړ یادونه می ستاسو ورته کعبه ته ډیوی راوړي د خپل ملمنو مې جوړ جری ته ډیوی راوړي. بابا په اجرام شامل کړه. پښتو نو لکه دا دی چې زموږ په کې خپل فائدہ ده مې راشي د ظلمو د ځوانانو په کې خپل فائدہ ده چې چا سره خبره کوي د حمزه بابا شعر وي هغه محفل په هغه مطمئن شي خلک مطمئن شي چې دا خبره حمزه بابا کړې ده او حمزه بابا نو هغه لیجن جوړ دی چې خبره هغه یو خبره چې هغه د منسوب کیږي خلک د متل په دود باندې اخلي چې دا متل دی او خلک مني چې دا خبره ځکه چې هغه خبرو کې احتیاط کړی دی. د پښتنو بچو د پاره خبرو کې ډېر احتیاط هغه کړی دی. وجه دا و چې هغه چې دا بچي به زما په پل باندې پلي دي چې دا بیا غلط نشي. نو داغه نو ترقی پسند دي په هغه وخت کې په تنقیدونه کول کلندر مومن هم په کول زیاتره لطیف وهمیو د په کول د نور ټولو په کول او یو سړي وی درې زامن چا دې تاسو کو څو زامن دي وایي چې قدرت دی په دوه ویسا کوي ولې وایو په کې د پښتو شاعر کنه لکه پښتانه په خپل هغه د انګريزانو په پیګنډ دومره کار کړی دی چې دی په خپل دا وایي پښتو ژبه ورو څه شي نه حالانکه زموږ ټولو مسلو حل په دې کې پروګرام راځي. پښتو چې تعلیم ذریعہ شي مونږ ګورم اول اردو کې لګیایو تر لسمه ابا جمال تعالی ورته ما وي چې پړم به ورته ورته خي او ورته لګد ګوشتو باندې ګوري والله اکثر استادانو په دې معنی نه کوي ابا جمال تعالی نو شاګرد وسه کوي ابي لګیای کله ورته اقبال خي او کله غالب خي او کله یو خي نو استاد کوي د کورنا سره نوټس مو فروډیا ورته خي تر لسمه په دې وړه دي یو لسم نه پس انګریزي شو یا په انګریزي کې خدي او دې به علم کله اخلي علم به کله اخلي علم به دې اخلي چې جبو د جنجال نه وباسي او د جبو جنجال نه بالو چې خپل مورنه جبو ورکړي. په امریکا کې یو تجربه شوی و هغه د اسید لاسو قومونو یو دوه درې ماشومان راوسته په یو ځای کې لوی ک او هغه د یو جبه مونږ خوله چې د 15 شپږو کالو شو نو هغه د لس جبه شروع کې بل تعلیم نه ورکړو هم هغه لس جبه ورته شروع کې نو هغه لکه خو 15 شپږو کالو شو په یو بلډینګ یو جبه د اشارو خبرې کولی جبه د غیزن او چانه ذکرې نه نو هغه کینول ورته د لس جبه خولي هغه شل ډیر شلکانو هم د لس جبه ورته شروع کې چې کم د کم قوم نو هغه خپل جبه ټول نه اول ځکه نو هغه دا ثابته کا چې دا په دې خټه کې په دې وینه کې ځان سره وروړي په لاشعور کې ځان سره وروړي په دې کې وروړي نو خبردار چې موږ به مراسم سبو کو دي د پاره بس فریاد دې کولې شو کنه دغه چې ما دا خبره مې پکې کوله چې د کومې پارټي حکومت دلته راغله یو پارټي تی بریو زمانه د یو پارټي شرط ګوره دا شرطونه ټول وړاندې کړ چې کله ضرور مې وزیر کېنو اتحاد کوم کې نه کوم کله زوی مې وزیر کېنو بیا دا کوم کې نه کوم دا نوزم دا کوم شرط چا شرط وړاندې چې کله پښتو ژبه راوړي د اتحاد هیڅ هم دا کار نه خدا دې دا کمزوري زموږ د پښتنو ده موږ له پکاري چې دا یو تحریک په پښتنو کې چلو چې دا یو وټ په پښتو لوګو او کوڅه په کوڅه وګرځو او خیر د پښتنو نه د پښتو د پاره وړه. ډاکټر صاحب اخیری تاسو کوم چې ډاکټر خان تحریک یو قدم پورته کو بند مجاله چاهي کې ساده بادا پښتو خلکو ته وایي چې تاسو د حمزه بابا شعرونو کې مت دغه خدلا هغه پښتنو ته وایي چې پښتنو ته وایي چې تاسو بحثیت پښتون ترقی وکړي او دې باندې لګا رڼا راته و چې اخیری څه پیغام ورکول غواړي دي خلکو ته او یو به تشهیر د حمزه بابا د اخیری کې وایي. معراج صاحب ډاکټر خان تحریک ډېر خدمات دي د پښتو ژبې د پاره زاریان چې دې سړي دغه جنجال په سر وروړي دي د پښتو نه بل خبره نه کوي مرګري ځان نه تاوي را تاوي دا سړی نه ستړی کېږي په دې خبره باندې مونږ د وسلې ته سلام دی دا ډېر لوی سړی دی او ډېر لوی کار کوي لس کسان یو درولي خو د پریس کلب مخکې درولي چې موږ پښتو غواړو اوس خو ډېر شوي دي هغه وخت کې چې لسو هغه وخت کې هم دی مایوسه شوی نه دی د دې پښتون کام نه
نو دا د وسلې ته سلام دی د مرګرو ته سلام کوم اوس په کې لا نوې اضافه وکړه هغه فاونډیشن وی جماعت هم وروړي دا لا بل خبره او زور د هم چې لکم لک تیز مزه کنه زور د هم چې راستړې نشي او دا د سری ساله د پښتو شروع کا دا ډېر لوی کار دی الله تعالی دې تاسو له همت درکې دا مرګري راغله او پسې مسافري کې دلته الله تعالی دې د ګوتو کې برکت واچي خدای دې له همت ورکړي چې دا رساله تر اخره پورې روانه موږ سره پښتنو سره رواني ان شاء الله پښتانه غیرتيان دي که یو ځل ورته دا یقین ورکړي شو چې دا تاسو لپاره ده د پښتانه به اونځي تاسو مونږ سي پرې نه دي خامخا هغه بل پکې خپل برخه واچي خپل هغه پکې واچي او باقي پیغام دغه دی چې څوک د پښتنو ته په یو لکه تاسو دا فورم چې دی دا غیر سیاسي غونډه دي او دا سیاسي ډلې اکثر چې اتفاق د پښتنو غوړي نو هغه وی چې دما جانډې لاندې وري او ډاکټر خان تحریک په چانه مفاد نشته دي چانه غوړي نه او زما دا خیال دی چې دا سي نیوټرل فورم دا سي به طرفه چې د سیاست کې ککړ نه او هغه پسې خلک ودی چې پښتنو د اتفاق فورمونه دادي او دینه به یو لوی کاروان جوړ شي ان شاء الله دا د پښتو د پاره او د پښتنو د پاره ډیر کار وکړي زموږ دوا ده چې دا دې کار تاسو د خپل خوخ یو شعر زما د حمزه بابا په دغه کې اته اوس ته مې د وخت غزل ویلو چې غم چې په الفت کې د دنیا لمنځه ووتو خود ور سره فکر د اقبال لمنځه ووتو اې د آشنایش ک دلبرې ته د حیرانې اوس مې تاش ناشولې آشنا د منځه ووتو دا هغه رکیبو چې زی وستم د منځه نه یار چې زما یار شنو امداد د منځه ووتو دوه مین دو پلونه د میچنې په معنا کې دي څوک چې پکې راغلو خامخا د منځه ووتو او سمزه په پاتې په محفل کې به حمزه نشي نن کدا زلمه غوندې بابا د منځه ووتو ډیر مننه